بیا دا چې زما استاد ژوند نه دا رمضان تیر شي او بل رمضان هم په نصیب کې نه د دې رمضان به قدر وکړو. قدر دا ډیر په غفلت کې روان دی. زمونږ د ډیرو مسلمانانو په ذهن کې دا خبره پرته ده والله چې زمونږ نه ډیر رمضان ډیر په غفلت کې تیر شوی، دا رمضان هم روان دی. د خپل ژوند ټول ګناهونه که په الله بخو په دې رمضان کې بخلی کېږي. بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي او ډیره ښایسته جمله ده، زما محترم و مؤمن مسلمان ورته ډیر خوشحالیږي، هغه ده ولله عتقاء من النار وذلك كل ليله. الله سبحانه وتعالى د رمضان المبارک په هر شپه باندې څه بندگان د اور نه ازادوي، هر شپه الله بندگان د اور نه ازادوي. نو زما محترمو دا به څومره د خوش نصیبۍ خبرې، دا به څومره د سعادت نه ډک انسان یي چې بېګا شپه الله هغه د اور نه ازاد کړي. والله چې زمونږ نه ډېر رمضان ډېر په غفلت کې تېر شوی، دا رمضان هم روان دی. زما محترمو دغه یو موقع الله راکړې ده، موقع د خپل ژوند ټول ګناهونه که په الله بخو په دې رمضان کې بخلی کېږي. که یو سړی جنت حاصلوي په دې رمضان کې حاصلوي شي. دا ډېر په غفلت کې روان دی. زمونږ د ډېرو مسلمانانو په ذهن کې دا خبره پرته ده چې رمضان ویلی کېږي صرف روژه نیول، یا رمضان ویلی کېږي صرف تراوو ته ودرېدل. نه زما محترمو، دا خو ډېر آسان رمضان دی. دې ته شهر العبادات ویلی کېږي، د عبادتونو سیزن دی. سیزن چې د یو عبادت نه فارغ شوي په بل عبادت کې به ور ونخلي، چې د بل نه فارغ شوي په بل عبادت کې به ور ونخلي. که رمضان داسې چې روژه په خوبونو کې تېره کړو، روژه ماتې په خوراکونو، پېشمنۍ په خوراکونو کې، او د شپې په ګپ شپ او راشه او درشه او چکرې او دې شیزونو کې تېر کړو، زما محترمو دا رمضان خو ډېر آسان رمضان دی. نه، په دې رمضان کې به د الله بندګۍ ته ډېر وخت ورکوئ، په دې کې به د الله د بندګۍ ډېر کوشش کوئ په نسبت د نورو. د دنیا تجارت دی، سیزن دی چې راشي نم روټۍ معلومه. ډېر دکانداران دي په سیزن کې ماښام کې د غرمې روټۍ خوري. ولې غرمې ته ولې نه وزګارې دي؟ رش و ډېر ګاګ ډېر راغلی و. زما محترمو دې ټیم کې په موږ باندې د عبادتونو رش دی، رش د خوراکونو رش نه، د عبادتونو رش دی، د عبادتونو. بیا دا چې زما استاد ژوند نه دا رمضان تیر شي او بل رمضان هم په نصیب کې نه د دې رمضان به قدر وکړو. قدر دا الله یو موقع راکړي، یو چانس راکړي چې